په دړه دوستي مه کوه. دړه دوستي معنا ده. او یحذرکم الله نفسا، ایرئی تاسو لره الله د ځان خپلنا، وإلی الله المصیر، او الله ته د واپسي. مفتی صاحب په دې چې اوږده مقاله لیکلې ده، او اول لیکلی عبدالله ابن عباس وایي چې الله مؤمنان منع کړي چې د کافرانو سره دوستي وکړي. بیا هغه دا مسله چېړلې ده چې د دوه کسانو یا د دوه ډلو په منځ کې تعلقات چې دي نو د دې مختلفې درجې دي. یو دلي موالات، قلبي موالات، د زړه مینه ده، نو دا به مؤمن د کافر سره نه کوي، لکه دا آیات شو. دارنګې وروسته به سوره مائده کې راشي، سوره مجادله کې به راشي، سوره توبه کې به راشي چې د زړه مینه دا به د کافر سره نه کوي. ولې د زړه مینه خو په دې وجه ده چې دا کافر په حق دی، د ده مذهب او دین حق دی، او رضا په کفر جوړېږي. دین صورت دا دی چې هغه ته ویلی شي مواسات، غمخورګي چې ده نو دا د کافرو سم شی کولی. ځکه اسلام یو بهترین ضابطه حیات دی. دا د هر قوم سره ښه اخلاق، د اقلیتونو سره ښه اخلاق، د هغو سره ظلم زیاتی مه کوه. دې ته عربی کې مواسات وایي. ادا به په سوره ممتحنه 8 آیات کې راشي چې دوه قسمه کافران دي. یو کافران دي چې محاربین دي، د مسلمانانو په ملکونو حمله کوي، نو د هغه سره به خیرخواهیم نه کوي، او د ټول امت مسلمه دشمن دی. او یو هغه کافران دي چې په خپل ملک باندې ناست دي او د مسلمانانو په ملکونو حمله نه کوي، نو د هغې سره به ښه تعلق کوي. دا سوره ممتحنه کې وراشي 8 آیات نه. دریم قسم مدارات دی، موږ پښتو کې ورته خوشامند ویو، وایي چې غافلونه لکۍ جنډه وړه، نو داسې خوشامند د قرآن د دې اجازت وکړو. کافر دی، لوی ظالم دی، د خدای دعوی کړي، زور او طاقت ظاهري ډېر دی، په هر ملک کې وسه کوه، خو دلي موالات سم کوه. الا ان تتقوا منهم تقاه، وکړئ د دې نه په یېرې سره. څلورم صورت د معاملاتو دی، خرید او فروخت. دا اسلامي ملکونه د کفارو سره شي کولی او که نه، نو خرید او فروخت باندې پابندي نه وي. اکثر چې بعضې غړو ورته ملیږه عملته پلانې دا پبلیک دی که څه نوم ورته وایي، زه د انګلیش نه پوهېږم، خو دا منع نه دي. تجارت هر ملک آزاد دی، داسې د خلکو ځان له د محصول دپاره یو شی جوړ کړی دی. نور خو دونه رواني چې حساب یې نه وي، خو دا افسرانو ځان له یو شی جوړ کړی. نو معاملات منع نه دي. معاملات د کافرو سره د هغو نه هم خرید فروخت کوه، تیم کوه. البته کم کافران چې محاربین دي، په کفارو حملې کوي، نو اسلامي ملک به اسلحه نه ورکوي، دې باندې پابندي ده. ولې ته چې پې اسلحه خرڅې، نو د دې خو دا مطلب شي چې زما مسلمان پې مړ که، او ستا مسلمان چې په هر ملک کې دی ستا ورور دی، درویش خو د حمص نه شرقي نه غربي، ګرون که نه دلي نه صفاهان نه سمرقند، اقبال مرحوم فرمایي. نو که په هر ملک کې هغه ستا ورور دی، انما المؤمنون اخوه، نو که په یو ملک کې ډب د مسلمان نه شروع کړی، نو ته به د اسلحې کومک د کفارو سره نه کوې. زموږ فقه دونه مبالغه کړي، د فقه مشهور کتاب شامی وای چې د ګنډل ستن به هم په دغه وخت کې نه خرڅوي، د ستن یې خوږېدل کوي. دا سوزن نه دی، دا به هم بیا په حربي کافر نه خرڅوي، ځکه دا مسلمان ته پې ضرر رسي. نو معاملات، مواسات، مدارات او موالات، دا څلور. دلته د موالات منع وشو، د مواسات اجازت وشو. ویحذرکم الله، ایرئی تاسو لره الله نفسا د ځان خپلنا، او الی الله المصیر، الله ته د واپسي. وی وکپټو ساتي هغه چې ستاسو په سینو کې دي، یا ښکاره کوي. یعلمه الله، پوهېږي په الله، او دا عقلي دلیل دی. ویعلمه، پوهېږي الله هغه چې په اسمانونو کې دی، هغه چې په ځمکه کې. الله په هر شي دی قدرت والا. درېمه خبره تخفیف، یوما پاوره چې بیا به د هر یو نفس ما عملت بدله د عمل چې دی کړي من خیر، د نیکۍ نامه زره په ډاګه چې څه نیکي دې کړې وه، نو قیامت کې به د هغې د زرې
بدله حساب بمی طالب بدله در کی او عمل چې د کړی من سو د بدینا دلې محضرن حذف شو په مخکنی اکتفا وکړه چې خیر دې کړی نو بدله پډاګا او بد عمل دې کړی نو بدله پډاګا تا دو غواړي بدن نفس چې د ارمان د دې نفس په مینس کې او بیا نه هو په مینس د عمل د کې آمدم بعیدا مسافت لري وي چې کله دا بد عمل انسان خپل بد عملی ویني نو کاش بیني و بینک بعد المشرقین په ویسل قرین ويحذركم الله مخی جمله رامعات کړه د پاره د تاکید او یری تاسو لره الله یری تاسو لره الله نفسا د خپل ځان نه د الله نویری گئی والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکې په خپل بندگانو سلورم خبره تیزی دا تابعداري د نبی علیہ السلام ته ویا کوي وای چې مینم د الله سره ده فتبعونی زما تابعداري وکړي چې څوک دا دعوه کوي چې زه عاشق رسولم نو دای کې شرط ده چې هغه د نبی علیہ السلام په سنت او درستی پنجاب ته تبلیغیرونه لاړ شي نو هغه نه منځ کوي نو روزه نیسي او تبلیغانو باندې الټا اعتراض کوي موږ عاشقان رسول یو او بس عشق رسول پکار دی او څو ترانی وي او بس ماته خواني وکا او خلاص ده نو موږ چې تا عاشق رسول نو ته دې سره او ځنی ته وګوره نو ته د پیغمبر په سنت دا عاشقی نه خدا ده چې د معشوق ټول علامه په فزان کې راولي نو دروغ وي دا ظالمان عاشق رسول خو هغه دی چې د سنت ګرامی مطابقي ویا کوي وای چې مینه ساتي د الله سره د زما تابعداري وکړي د دې دوه پیدې دی وړوند د خدای نه څغاړي دسترګي يحببكم الله مینه بد سو ساتي الله چې دا الله محبوب شي بیړې دی پورې وتا او دې مغفر لكم ذنوبكم وبخطاستا ګناونه تاسو ولي زکا لا بخون کې مهربان نو دا عشق نه خدا ده او دا او چې دا پکې نه نو بیا دا دروغ وي په دې حافظ ابن کثیر بهترینه مقاله لیکلې ده حافظ ابن کثیر فرمایي چې دا آیات چې ده نو دا حاکم دی پاغه چا چې داوا د محبت تعالی کوي او په طریقه محمدی نه وي په شرع درست نه وي نو دا کاذبون فی دعواه فی نفس الامر تر دې چې د شرع محمدی او د دین نبوی تابع شي فی جميع اقواله و افعاله ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد دارنګ ابن الجزیر رحمه الله تفصیل کې لیکلی چې اتباع د نبی علامت شو په محبت ته بنده د الله سره ادا شرط شو چې د الله سره د چا محبت داوا کوي چې کوم عاشق الله یو نو دې کې هم د نبی په طریقه یو او د دې وجنا روح المانی لیکلی دي وراق او شاعر دغه فرمایي تاسل اله وانت تزر حبه هذا الامر في القياس بديع د خدای نه خلاف کې او دعوه د محبت کې نظم د قسم دا پاقل کې ناشنا خبره ده د باطن نه خو الله خبر دی خو سیرت او صورت نو چې صورت ته سړی برابر نه نو سیرت ویسه یا په ایمان وي ځکه دا ظاهري صورت په سیرت دلالت کوي نو صورت ته محمدي جوړ کړه نو سیرت خو دې پټ دی څه پیژنم او بیا وی لو کان حبک صادقا لاطاعته ان المحب لمن يحب مطيع کستا مینه د الله او د رسول سره رښتینی نو تابع اطاعت کوله ځکه څوک چې د چا سره مینه کوي نو داغه تابعداري کوي دیو جنا مدارک کوي چې څوک دعوه د محبت کوي او د سنت خلافي نو په وکه غاب غړ بي سي دروغجن دي او کتاب الله یکذبه د خدای کتاب تکذیب کوي چې دا غړ دروغجن دي څه وي دعوه سي کوي او نو یو چې کستا سمینه د الله سره نو فتبعونی یحببکم الله ويغفر لكم ذنوبکم بابا سعدی وای چې ترسم بکا بنرسی اے عربی ان را کی تو میری و ترکستان است اے زمیدار عربستان ته ونرسی چې په دې کومه ته لار روانه ده ترکستان ته تللی
او بابا سعدی وی مپیندار سعدی کراه صفا توان رفتن جز پی مصطفی خلاف پیامبر کسی رو گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. دارنگی مولانا جامی نفحات الانس کی وائی با نبی گفت بیزید مطال کی با امت برسان بلطف مقال ان تحب الالہ فتبعونی نیست اشکار استباع بیرون. نبی تا اللہ دا ویلی چه امت تا دا خبر ورسوا که تاسو دا اللہ دا محبت دعوی کوئی نو دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت گرامی باندی راشئی. سنت گرامی باندی ساز نے او دعوی دا محبت کے دروغ ہے. دی بل آیات کی وئی اطیع اللہ ہوئے و تابداری وکئی دا اللہ او دا غد رسول. اقد اللہ علی و درر کی نقیب احمد مولانا لکلی چه دو درزای پا قرآن کی دا جملے راگلی قل اطیع اللہ والرسول. اما تا دا کراچی نے عمرگری حدیع کی کتاب را لے گلے ناغوی چه دری درزای دی یا دو درزای یا دری درزای. پنجپیر کے علیم و نمیم زما وصل دا چترالو اب کراچی کے مدرسہ کی مدرس دے بیا غیو کتاب لکلے پا اتباع رسول ماتے حدیعہ کے راولے گا ماتے صورت دورا پنجپیر کے ویلیو مالالکا زمولانیم خوبیخی نفری کنم وی چستا شاگر شم وی کتاب ناغلی کلی دری دیر زایا او دا نقیب احمد مولانا پا کتاب اقد اللہ علی و در دو دیر زایا دو دیر شادری دیر زلا اللہ وی تابداری و قید اللہ تابداری و قید رسول پدې کې د پرویزیان مراد شو ځکه د الله تابعداري د قران ده او د رسول تابعداري د سنت نه څنګه قران معنی سنت به معنی. فإن تولوا کدی وګرځید فإن الله لا يحب الكافرين سخت د فد الله دې بچ کی نو الله مینا نساتی د کافرانو سره چې د پیغمبر اتباع نه کوي نو سخت وعید شو. ابن کثیر فتوا لګی 358 فدل علی ان مخالفته فی طریقه کفر چې د پیغمبر په طریقه کې مخالفت کوي نو دا کله کفر تم رسیږي. دا څنګه تبا د توحید سنت مسله کې د رواجونو رات بکې یو سړی واده وای ته په گاشور شي چې وای په دې کې وا غلط کارونه نه کوي هغه الکه مولا سے خپل کار کو که پیغمبر راشي دا مسله نه مانم وای د سی پښتانه کنه او کله که جبرئیل اسمان راشي غو خپل پښتانواله نو دا قطعی کافر شو نو په کې سری جبرئیل نه وره د رسول نه مانی. کله کله بدعت کوي په مړو کې تو اوسه گاشو کې چې په سنت طریقه بابا خاخ کا